د پاکستان په هر صوبه کې څنګه د طالبانو درملنه کیږي؟ ملا برادر څه د څه لپاره او څنګه پر روغتونونو ګرځېږي؟ د پاکستانی ریاست مردار مخ ورځ تر بلې څنګه بربنډ کیږي؟ ډیره مهمه ویډیو ده، ویډیو تر پایه راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ملا برادر د پاکستان په دوره دی. ښاغلی برادر چې د کرسمس رخصتۍ په پاکستان کې تیروي، په ګڼو لیدنو او کتنو بوخت دی. برادر ته په پاکستان کې تر ګرم خراغلاس وروسته اوس د دې فرصت په لاس ورغلی دی چې په دې هیواد کې د زخمی طالبانو د حالت څخه لیدنه وکړي. برادر چې کلونه په پاکستان کې زندانی و او د یو ډیر غیر انساني سلوک سره مخامخ شوی و، اوس بیا د پاکستان په چکر وتلی دی او په دې هیواد کې خپل پخواني یادونه تازه کوي. برادر د ټپیانو پوښتنه هم کوي. کلونه کېږي پاکستان له دې انکار کوي چې طالبان په دې هیواد کې شتون نه لري، خو اوس ملا برادر په ښکاره د خپلو طالبانو د حالت پوښتنه کوي، هغوی ته ډاډ ورکوي او د خپلو اعمالو د ښه والي د دې د لوی بدل خبره ورته کوي. هغوی ته خپله جګړه یوه نیکه جګړه معرفي کوي. پاکستان دا هم نه منله چې ګواکې طالبان په دې هیواد کې تداوي کیږي. د افغانانو ته لکه لمر داسې معلومه هم وه چې د طالبانو ټپیان د پاکستان د هرې صوبې په حکومتي روغتونونو کې تداوي کیږي او بدون له هیڅ ډول پاسپورټ ویزې فوراً د هیواد ته پرېښودل کیږي. اوس پاکستان نور هیڅ ډول شرم نه لري، هیڅ ډول مسؤلیت نه مني او په ښکاره ملا برادر پکې د خپلو ټپي طالبانو لیدنه هم کوي. هغوی سره غونډې کوي او د هغو طالبانو سره خواخوږي کوي چې په افغانستان کې په زرګونه افغانانو په وینه سره کړي دي. ملا برادر په نوبت د پاکستان د صوبو څخه لیدنه کوي. د بلوچستان پنجاب وروسته ملا برادر اوس د سند په دوره دی او ډیر ژر به د پېښور څخه هم لیدنه وکړي. دی په دې صوبو کې د خپلو طالب بندیانو سره لیده کاتي کوي، غونډو ته ویناوې کوي او په افغانستان کې د خپلې جګړې تقدس بیانوي. د طالبانو تر ټولو لوړپوړي چارواکي په پاکستان کې په ښکاره خپلو ټپي او روغو طالبانو ته دا وایي چې دا خاوره باید د خپل خوندیتوب لپاره وکاروي او په افغانستان کې خپلې جګړې او جهاد ته ادامه ورکړي. پاکستان اوس په دومره ښکاره ډول ترهګرو ته خپله غیږ پرانیستې ده چې د نړیوالو څخه یې هم سترګه نه سوځېږي او د افغان حکومت څخه یې پخوا هم شرم نه کېده. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ.